ملګرو سلامونه نیکی هیلې او احترامات. نن زه ډېر د خوشحالۍ مقام دی زما دپاره. نن زما ضمیر خوشحاله دی او نن زما د خوشحالۍ نه اوښکې دوه درې ځلوبی دی. کله چې نن مازدیګر ماته یو ملګري څه سکرین شاټس وښول. اصل کې زه چې کله ویډیو پوسټ کوم نو زه بیا هغه ډېر زیات لس اته منټه لیټ یا پوسټ کوم نو لس اته منټه بیا یم بیا چېرته ټویټر یا بل سوشل میډیا سایټ باندې یا خپل کار دیاړۍ مزدورۍ کې نو ملګري ماته سکرین شاټس وښو او په هغې کې هغه ځینې ملګرو کمنټس کړي وو چې خاطر دا کم کارونه کوي یا دا کس دا کم کارونه کوي نو دا فیک کی یعنی بل طرف ته څوک نه وي. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې پروردګاره تا زمونږ په معاشره کې دومره قابل خلک هم پیدا کړی چې هغوی دا راز معلوم کو. یعنی دا ډېر ګران راز و. مطلب یعنی ایم سرپرایزډ که نه چې لکه په پښتنو کې هم دومره قابل خلک کیدای شي چې هغوی دا راز معلوم کو. نو زما وس نه کېږي، زما اختیار کې نشته، زما قدرت نشته چې زه دغه خلکو ته د 21 یا 22 توپونو سلامي وکم. خو زه دومره قدر کولی شم چې دغه قابلانو خلکو ته، دغه پوهانو خلکو ته، دغه جبورو خلکو ته، دغه د مزغو خاوندانو ته، دغه د فهم او پراست خاوندانو ته، دغه لوی لوی انټلیکچوالز ته په دولاسي سلام وکم. نو ملګرو هغه کسان چې کوم چې زما کال فیک دی او دا راز یې معلوم کړ هغوی ته زه سلوټ کوم او د ټول قوم په نمایندګۍ ورته سوال کوم، مینت کوم، درخواست کوم، ریکویسټ کوم چې وروره خپل قابلیت، دا کم قابلیت، دا کم ذهانت، دا کم فهم او پراست، دا کم انټلیکچوال لیول چې تاسو له خدای درکړی دی هغه د دې خاورې په فایده کې استعمال کړئ. تاسو په فیسبوک باندې خپل وخت مه ضایع کوئ. تاسو چېرته کورونو کې کښېنئ او تاسې موږ به دله چنده کوو، موږ به دله خپلې دیاړۍ مزدورۍ نه روپۍ راکټ کوو. تاسو به ساتو. تاسو د قام دپاره نوې نوې فلسفې، نوې نوې آیډیاز، نوې نوې فکرونه، نوې نوې نریټیوس، بیانیې، جهتونه، یعنی د کائناتو په اسرار او رموز او د کائناتو په رازونو باندې فکر وکړئ. تاسو خو ډېر لوی مازغه دي. یعنی په پښتنو کې دومره قابل خلک، تاسو موږ له یو څو دانې خدای راکړي چې قابلان یې، دومره پوهان یې، دومره انټلیکچوالز یې، ادیبان یې. نو په کوانټم فزکس کې کار وکړئ، په ساینس او ټیکنالوژي کې کار وکړئ، په کوانټم کمپیوټر کې کار وکړئ، په جینیټکس کې کار وکړئ، ورچوال ریالټي کې نوي نوي رازونه دریافت کړئ. دا یو لوی د علم یو لوی سمندر ستاسو منتظر دی. د کائناتو چې څومره رازونه دي او اوسه پورې معلوم شوي دي، دې کې نور هم بلا ډېر رازونه پنها دي، پټ دي. د هغې د راویستو دپاره تاسې خپل عقل نه کار والی، د خپل دماغ چې خدای درکړي د دې بدله خدای بالکل تپوس کوي. ماله ډېره جړا راځي او ماله خفګان راځي چې زه دا خلک وینم چې دوی په فیسبوک باندې خپل وخت ضایع کوي، دوی په ټویټر کې خپل وخت ضایع کوي. ظالمانو غرونو ته وخیږئ، په غارونو کې کښېنئ، الله ته نوې لارې را پیدا کوي. په تصوف کې فنا فی الله شئ، د وحدت الشهود او وحدت وجود نه علاوه نوې فلسفیز راوړئ خدای ته نږدې کېدو. تاسو دومره قابل خلک تاسو ولې په فیسبوک ضایع کوئ؟ او دا زموږ دپاره سعادت دی چې د ارسټاټل د لیول، د سقراط، بقراط او د پلیټو یعنې افلاطون د لیول، هغه یوناني څومره چې پوهان تیر شوي دي، د مغرب چې څومره په رنسانس کې څومره پوهان او دانشوران تیر شوي دي، د هغې نه 100 ګونه نه، د هغې نه 1000 ګونه دومره تیز ترار خلک، دومره شارپ خلک، دومره سمارټ خلک چې هغه موږ لرو مګر موږ د هغې نه کار نه اخلو، موږ د هغې نه ګټه نه پورته کړو. نو تاسو د پوهانو ته، د کوم خلک چې دومره هوښیار دی، تاسو ته زه درخواست کوم چې خدای به ستاسو نه تپوس کوي په ورځ د قیامت. زموږ نه به هم بېشکه کوي، خو ستاسې نه به خامخه کوي چې بندګانو تاسو له ما دومره تیز ذهن درکړی، تاسو له ما دومره فهم او پراست او پوهه درکړې وه، تاسو هغه زما د مخلوق په ښېګړه کې ولې نه دی استعمال کړي؟ نو موږ در باندې خفه کېږو هم او موږ غواړو چې موږ ستاسو د دې پوهې نه ګټه ترلاسه کړو. نو ګرانو ملګرو، کم کسانو چې دا راز معلوم کړی دی، دا راز چې زه په ټلیفون بله لخته څوک نشته، بل طرف ته څوک نشته، زه یو طرفه لګیا یم، زه په یوه سا لګیا یم، نو دا خلک څه بل شان قابلان خلک دی. یقین وکړه دې وخت کې زما زړه کېږي چې زه ډېرې خوشحالۍ نه وجاړم. زما زړه کېږي چې زه کم از کم دې ټول دیر له خیرات وکړم چې پروردګاره زموږ په خاوره کې دومره قابل خلک، پروردګاره زموږ کې په پښتنو کې دومره انټلیکچوال کلاس، دومره انټلیکټ، دومره پوهه، دومره مطلب دانش، دومره مطلب هغه دانشمندي یار دانشوري. نو دا زما دپاره ډېر د حیران کن خبره ده او ډېر د خوشحالۍ خبره ده او زه ریلی حیران یم. ایم ریلی سرپرایز ټو نو اټ. زه ستاسو زیات وخت نه لمه، زه جذباتي یم په دې خبره باندې. نو زه هغه مضمون رانه نه تړلی کېږي چې دې خلکو ته څنګه ټریبیوټ پیش کړم، دې خلکو ته څنګه ستاینه وړاندې کړم، د دې خلکو څنګه شکریه ادا کړم. دا خلک په سرو کې د تللو دي، د خدای تعالی ظالمانو دا خلک په سرو کې د تللو دي، د خدای تعالی ظالمانو دا خلک په سر د ګرځولو دي. نو چې هغوی دا راز معلوم کړو چې د ټلیفون بله لخته هېڅوک نه او خاطر ځان سره لګوي. ستاسې یو جهان مننه، کورم ودان. زه په جذباتو کې یم، ما په خبرو کې به ربط نه وي، ډېره زیاته بخښنه غواړم. زه به هر حال د خوشحالۍ په آخري درجه یا پیک چې څه ته وایي، په پیک پوینټ د خپل ژوند یو داسې خوشحالۍ چې ما ته تفاخر او فخر محسوسیږي. زه په هغه حالت کې یم ستاسې ټولو کور ودان.